सिगरेट स्कल तासो ته کمې فائدې درکوي. سیګریټ سکل تاسو ته دا فائدې درکوي چې لږ ټایم د پاره تاسو کم برین او مغزوي هغه الرټ شي یعنی راوي شي او لږ ټایم د پاره تاسو ته خوشحالي محسوسيږي. خو په دې کې دنه چې کم کیمیکل دی هغه د 2000 نه زیات کیمیکل دی او په دې کې او یا کیمیکل داسې پروف شوی دي چې دا غینه دا ثابت کیږي چې د انسان په وجود کې سیګریټ سکل کینسر جوړوي او د زړه بیماری جوړوي او د پیپړو کینسر جوړوي او داسې جوړوي چې پاره کې دنه نیکوټین دی او نیکوټین چې انسان بار بار سکین او انسان عادتي کوي او دویم پکې ټار دی او ټار داسې کیمیکل دی چې انسان کمی پیپړی دی هغه ختموي او دریم پکې کاربن مونو اکساید دی چې دا د انسان په وینا کې د اکسیجن کموالی راولي او کله چې د اکسیجن کموالی راشي نو انسان ته د زړه د بیمارو خطر ډیره زیاته شي. او سلورم پکې ارسنیک دی او دا داسې کیمیکل دی چې کله هم انسان مګه وژني او کم زهر مګې ته ورکول شي نو په هغه کې دا ارسنیک کیمیکل شامل وي. او پنځم پکې بنزین دی او بنزین یو داسې کیمیکل دی چې دا د انسان په وجود کې دنه کینسر جوړوي. نو کما په چې د سیګریټ باره کې هغه ما تاسو ته درکړه او نور تاسو پوښه او تاسو کار پوښه او څوک هم چې زما سره په دې اویرنس کې برخه اخلي نو خامخا دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړي چې هغوی ته هم فایده ورسیږي او هغوی هم د دې نه خبر شي چې دا لږ وخت لپاره کم سیګریټ مسکو نو آیا دا زموږ د صحت لپاره ټیک دي او که نه دا زموږ د صحت لپاره بربادي ده.